سلامونه او نیکې هیلې د قلم غږ چینل ته ښه راغلاست. تاسې د دوزخ څخه یو سړی ناول اومه برخه اورئ. د دې ناول ژباړن خواجزی لیکوال او زه احساس یې تاسو ته وړاندې کوم. احمد چې بله لاره نه لرله وروسته له یوې شیبې سکوت وویل: زه ژمنه کوم. بالخاش یو ګام شاته سو او ویې ویل: ته کولی سې پورته سې. ایلیسي د کوټې په کونج کې ولاړه وه. کله چې یې ولیدل چې بالخاش بریالی شو له خوښۍ یې مسکا وکړه او ویې ویل: سردار، زه پوهېدم چې تاسې به بریالي کیږئ. بالخاش وویل: احمد زما ملګری دی. زه باید پوه شم چې د هغه دا رقم د لیونتوب کار څه معنا لري. احمد ورو ورو له مځکې پورته سو او ناڅاپه یې خپل د ملا څخه خنجر راوکیښ. پرته له دې چې د بالخاش موقعیت په پام کې ونیسي، بې عقلانه انداز باندې برید وکړ. بالخاش په چټکۍ سره یو ګام کیڼ خواته واخیست او همداسې احمد ورنږدې شو. بالخاش خپله توره د هغه په نس کې ننباسله. احمد دردناکه چیغه کړه. خنجر یې له لاسه وغورځاو او دواړه لاسونه یې پر نس کېښودل. وینه یې د ګوتو له منځه بهېده. هڅه یې وکړه چې ودرېږي، خو ونه توانېدو. پر ځمکه راولوېدو. ورو ورو یې وویل: زه ووژل شوم. د وینې لیکې د کوټې په فرش خورې شوې. د هغه لاسونه له نس نه لاندې ولوېدل او ساه یې بنده سوه. ایلي ډارېدلې دې صحنې ته کتل. هغې څو شېبې مخکې فکر کاوه چې د دوو جنګیالیو دښمني ختمه شوې، خو احمد چې د بالخاش د وژلو اراده نه وه پرېښې، ناڅاپه وضعیت بدل کړ او خپل ځان یې وژلو ته وسپارو. بالخاش خپله توره پر ځمکه کېښوده. د احمد مړ جسد ته ورنږدې شو. ورو یې د هغه پر مخ لاس کېښود او غږ یې وکړ: احمده! احمد خپلې سترګې لږ پرانیستې، شونډې یې په زحمت سره وخوځولې او ویې ویل: ته بریالی شوی یې. او بیا یې باڼه یو پر بل ولوېدل او سترګې یې بندې شوې. بالخاش وپوښتل: چا ته زما د وژلو لپاره ګمارلی یې؟ نوم یې څه ده؟ خبرې وکړه. احمد خپل لاسونه او پښې لږ وخوځولې، شونډې یې خلاصې کړې او بې حده ټیټ او کمزوري غږ چې په سخت اورېدل کېدو وویل: هغه. خو مخکې له دې چې د هغه شخص نوم واخلي، مرګ راورسېد او هغه یې له ځان سره یووړ. بالخاش هڅه وکړه چې خبرې ته یې دوام ورکړي، خو احمد مړ شو. ایلي چې د هغه تر څنګ ولاړه وه ورو یې وویل: هغه مړ دی. بالخاش په خواشیني سره وویل: دا د هغه خپله ګناه وه، ما نه غوښتل چې هغه ووژنم. بالخاش له ځایه پورته شو. ایلي ته یې وکتل او ویې ویل: ژر لاړه شه، خپل پلار ته خبر ورکړه چې دلته راشي. ایلي په بیړه بهر ووتله. بالخاش د احمد جامې ولټولې چې شاید په جیبونو کې کوم لیک پیدا کړي چې د هغه د ماموریت راز افشا کړي، خو لټنې یې بې نتیجې وو. هغه خپله توره چې د احمد په وینو سره شوې وه پاکه کړه، بیرته یې په تکې کې واچوله او په خپل کمربند کې وتړله. ډېر وخت نه و تېر شوی چې سایان او د هغه لور وارخطا کوټې ته راننوتل. سایان چې د احمد پر وینو ککړ جسد ولید وارخطا شو او ژر یې خپل نظر له جسد څخه واړاوه. بیا یې د بالخاش په لور وکتل او په اندېښمن غږ یې وویل: قربان، تاسو زما ژوند تباه کړ. بالخاش وویل: ما نه غوښتل چې هغه ووژنم، خو بالاخره زموږ له منځه یو باید وژل شوی وی. ستا لور ایلي شاهده وه چې احمد غوښتل ما د زهري شرابو په واسطه ووژني، او کله چې ولیدل چې پلان یې خراب شو نو پر ما یې توره راویسته. سایان وویل: هو، ایلي ما ته ټولې خبرې کړې دي. باور وکړئ، زه د احمد له نیت څخه نه وم خبر. بالخاش په آرامه او په نرم غږ وویل: زه پوهېږم، دا مهال د دې خبرو وخت نه دی. ته باید د جسد د ښخولو بندوبست وکړې. زموږ دریو پرته بل هیڅوک له دې پیښې خبر نه دي چې ستا د لور لپاره کومه ستونزه جوړه نه کړي. مخکې له دې چې سحر سي، جسد یو ځای ورک کړئ.
ژر کوئ تر سهاره زیات وخت نه لرو. سایان حیران و چې څه وکړي، مړی چیرته یوسي. هغه پوهېده که د دې قتل خبر په ښار کې خپور سي نو د غیر خان سرتیري به شرابخانه بنده کړي او دی به بندیخانې ته واچوي. که بندیخانې ته هم لاړ نشي نو د ده او د لور لپاره به یې په هرسبان کې نور ځای د اوسېدو ونه اوسېږي. ایلي لاس خپل د پلار په اوږده کېښود او ویې ویل: پلاره، زه به در سره مرسته وکړم. بالخاش په خندا وویل: ما هم حساب کړی، بیړه وکړئ، زه باید ژر تر ژره لاړ شم. سایان سوچ ته تللی و، بله چاره نه وه، باید د احمد مړی یو ځای ورکړی وای. بالخاش ته یې وکتل او ویې ویل: هغه باید د شرابخانې لاندې ساعت وغورځوو، بله لاره مې ذهن ته نه راځي. بالخاش ترخه مسکا وکړه او ویې ویل: نو زړه دې غوښت چې هغه د ښار هدیرې ته یوسو او ورته د جنازې مراسم هم ونیسو؟ دا راته ووایه دا سا د څه لپاره ده؟ سایان وویل: د شرابو پاتې شونې پکې اچوو. بالخاش وویل: ښه نظر ده، باید زر تر زره کار خلاص کړو. هغوی د احمد مړی په یو کلک ټوکر کې تاو کړ. ایلي د څراغ رڼا واخیسته او مخکې لاړه. سایان او بالخاش مړی د شرابخانې لاندې زیرزمیني ته یووړ. سپین ږیری ستړی سوی او ستمه یې کاوه. د شرابو تیز بوی هوا لړلې وه. شاوخوا د شرابو جوړولو سامان آلات کېښودل سوي وو. هغوی مړی د سا څنګ ته کېښود. سایان ژوره ساه واخیسته او ویې ویل: ما په خپل ژوند کې داسې کار نه و کړی. بالخاش وویل: زه به هیڅکله ستا د احسان هیر نه کړم او خامخا به یې یوه ورځ جبران کړم. هغه د سا پوش پورته کړ. د شرابو ترش بوی پورته سو. بالخاش سر شاته کو او لږ وروسته یې مړی له سر له خوا دننه وغورځاو. مړی د سا تل ته پرېوت. درېواړو د مړي د لوېدو غږ واورېد. بالخاش د سا پوش بند کړ او ویې ویل: اوس پاتې کار د ایلي دی چې د خپلې کوټې څخه هغه وینه پاکه کړي. سایان وپوښتل: تاسو چیرته ځئ سردار؟ بالخاش مسکی شو او ویې ویل: ما ته زما پر نوم غږ وکړه، زه باید د سوداګرو کاروان سره یو ځای شم. ایلي وویل: هغوی د لمر ختو نه مخکې د هرسبان څخه ولاړل. داسې ښکارېدل لکه چې د مغولو د خان سره د لیدو نیت یې درلود. بالخاش سر وخوځاو او ویې ویل: هو، همداسې ده، اوس راځئ چې له دې ځایه لاړ شو. هغوی د شرابخانې د زیرزمیني څخه راووتل. سایان وویل: زه به تل د غیر خان نوکر او وفادار پاتې شم. بالخاش نظر د ایلي خواته کړ او ویې ویل: زه خپل ژوند د ایلي پوروړی یم. هغې زه د حتمي مرګ څخه وژغورلم، که نه احمد اکسو یو بهترینه پلان زما د وژلو لپاره ترتیب کړی و. ایلي خپل سر کته واچاو او ویې ویل: دا زما دنده او مسؤلیت و چې اجازه ورنه کړم ستاسو په شان یو اصیل جنګیالی په داسې یو ناځوانه پلان ووژل شي. سایان وپوښتل: تاسو کله حرکت کوئ له دې ځایه؟ بالخاش بغیر د کوم فکر کولو وویل: همدا اوس. سایان وویل: نو ستاسو آس آیا تیار کړم؟ بالخاش وویل: ډېر منندوی به دې یم، او هو، د احمد اکسو آس هم ستاسو. دوی د شرابخانې دروازې ته ورسېدل. سایان هغوی یوازې پرېښودل او آسونو خواته ولاړ. دواړه چوپ ولاړ وو. څو شېبې وروسته ایلي خاموشي ماته کړه او ویې ویل: ښه به وي که پوه شوي وای چې احمد ولې غوښتل تا ووژني. بالخاش اوږې پورته واچولې او ویې ویل: زه هم په همدې فکر کې یم، خو لا مې علت نه دی پیدا کړی. ایلي وپوښتل: آیا مخکې له دې تاسو کوم وخت یو د بل سره کوم اختلاف درلود؟ بالخاش وویل: نه، هېڅکله هم نه، او زه همدې خبرې ته حیران یم. ایلي وویل: واقعا هم چې حیرانوونکې ده. بالخاش وویل: زه باید تل ستاسې منندوی اوسېږم چې پر وخت یې هغه له نقشې خبرداره کړم. ایلي په اندېښنې وویل: ډېر وحشتناک و. هغه تاسو د زهرو په واسطه وژلي وای. ما خپله ولیدل چې هغه په شرابو کې یو څه واچول. فکر کوم چې وروسته د دې پلان څخه په ډډه شو، ځکه شاید ځان سره یې فکر کړی وي چې شاید دی هم مجبور شي چې د هغه شرابو څخه وچ شي.
نو ځکه یې پلان بدل کړ او زهر یې په یو جام کې یوازې تاسو ته واچول. بالخاش وخندل او ویې ویل بالکل صحیح ده، ته ډېره یوه هوښیاره نجلۍ یې. ایلي د بالخاش سترګو ته وکتل او ویې ویل ما ډېره هیله درلوده چې یوه ورځ نور هم پاتې شي. بالخاش وویل په راتګ کې به همدا وکړم. ایلي وویل یعنې امید ستاسو د راتګ ولرم؟ بالخاش وویل هو ضرور، زه باید هرومرو ستاسو مهرباني په یو ډول جبران کړم. د خوشحالۍ څخه د ایلي سترګې وځلېدې. هغې په زړه کې احساس وکړو چې دې اصیل جنګیالي ته یې څه ناڅه د زړه احساس او نااشنا شوق لري. ایلي وویل هغه سوداګر ولې د مغولو د خان سره د لیدو لپاره تللی دی؟ بالخاش وویل دا یو دوستانه لیدنه ده چې زموږ په اړیکو اغیزه لري. ایلي وویل ما فکر کاوه چې خدای مه کړه کوم اختلاف ستاسو په منځ کې پیدا شوی. بالخاش وویل نه هیڅکله هم نه، زموږ منځ کې هیڅ اختلاف شتون نه لري. ایلي وویل شکر دی چې موږ په سوله او آرامۍ کې یو، خو د مغولو د خان او د هغه د پرلپسې جګړو لخوا ډېر ډارونکي خبرونه راځي. بالخاش په ویاړ سره وویل که زموږ او د هغوی ترمنځ کومه ورځ جګړه هم وشي نو بېشکه د مغولو خان به سخته ماته وخوري. د شرابخانې دروازه د پرانیسته کېدو غږ د دوی پام ځان ته واړاو. سایان دروازه خلاصه کړه او په زوره یې وویل قربان ستاسو آس تیار دی. ایلي او بالخاش یو بل ته وکتل. د ایلي له سترګو څرګندېده چې د بالخاش له تګ نه خفه ده. بالخاش ښه پوهېدو چې دا ځوانه نجلۍ څه احساسات لري، خو داسې یې وښودله لکه چې د هغې احساسات عادي او نورمال ورته ښکاري. هغه د ایلي لاس په خپل لاس کې ونیو، ټینګ یې کړ او په دوستانه انداز یې وویل د بیا لیدو په هیله.